د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو حاضروم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د کور او د پروفایل عکس یو عکس ولګو، یعنی کوم عکس چې په پروفایل باندې وي هغه باید په کور باندې وي. نو راځو ویډیو شروع کوو. د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی. نو را بشئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه یو اپلیکیشن دی هغه به را ډاونلوډ کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغسې به ورته په پلی سټور کې ولیکئ سمارټ فوټو. کله مو چې دا ولیکلو نو دغه لومړی کوم اپلیکیشن چې راځي په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به دا را ډاونلوډ کړئ. ما را ډاونلوډ کړی مخکې تر مخکې، نو زه دا اوپن کوم. کله مو چې اوپن کړو لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو دا را خلاص شي. ځینې آرټس راځي، دغه آرټس چې دی دا به تاسو بندوئ له دغه ځای څخه. نورې ډېرې اپشنې هم لري، تمنیل، لوګو میکر، هر څه لري. نو زمونږ کار چې دی صرف له فیسبوک کور اینډ پروفایل سره دی. نو را بشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو له هغې وروسته به دلته راشئ په دا سلیکټ ایمیج په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو جسټ ونې الوایز باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ او خپل عکس چې کوم تاسو غواړئ هغه عکس به ورته انتخاب کړئ. کوم عکس چې تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ. زه مثلا دغه یو عکس زه غواړم ورته انتخاب کړم. نو کله مې چې په دې باندې کلیک کړم نو دا به داسې را زوم کړئ او برابر به یې کړئ. داسې چې مو کله برابر کړو، که چېرته وغواړئ چې دا واټر مارک له منځه یوسئ نو دا هم کولی شئ چې له منځه یې یوسئ. داسې به په دې باندې کلیک وکړئ او دغه ځای باندې واچ ویډیو آرټ په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به ستاسو لوګو چې ده دا له منځه لاړ شي. له هغې وروسته به دلته په سیف باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیف باندې کلیک وکړو نو زموږ عکس چې دی هغه ثبت شو. نو له دې ځای څخه به ووځئ او لاړ به شئ فیسبوک ته. فیسبوک چې مو کله را خلاص کړو نو دلته به د کور په دې عکس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو دلته اپلوډ فوټو په دې باندې به کلیک وکړئ. لومړی به ورته د کور دپاره دغه یو عکس انتخاب کړئ. دغه اول چې کوم راځي دلته به ورته دا یو انتخاب کړئ او سیف به یې کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړو بیا به په پروفایل باندې کلیک وکړئ. چې په پروفایل باندې کلیک وکړو له هغې وروسته به چې دی دلته سلیکټ پروفایل فوټو په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به ورته دلته دغه یو انتخاب کړئ. دا دویم یو عکس چې کوم راځي دغه به ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړو او په سیف باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیف باندې کلیک وکړو نو دلته به په اوکې باندې کلیک وکړئ. چې په اوکې باندې کلیک وکړو نو زموږ او ستاسو یو عکس دی په کامیابۍ سره په پروفایل او په کور باندې راغی. لږ انتظار به ورته وکړو تر څو چینج شي. نو دا دی زموږ عکس چې دی په کامیابۍ سره یو عکس د پروفایل او د کور دپاره راغی. که ویډیو مو خوښه شوې له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.